دا دې څه وکړو؟ پام نو خان څه ته را دې پام نو؟ پر اسمان دې کتل که دې پر مځکه کتل؟ یا پام نو خان در صفا وکم چیش به را صفا کړې؟ کالي در صفا کم زستا په تا چیرې څه کتل؟ ما دغه مځکه څه کتل ته زه دې نه لیدلم؟ یا ته نه لیدل څه ته دې نه لیدل؟ نشه دې کړې ده؟ زه دغه په سوچو کې روانو خان څه سوچونه دې ول؟ اجي سر خان زه به وس در صفا کم دا مردار پټو ور دې کپړې راولړلې بیا دا کپړه مردار پټو پر تیرې خان در ته بنزم خان زه ډېر غریب سړی چیش غریب سړی؟ زه غریب یم کپړې دې ګردې راولړلې اوس زه غریب یم. تا در معلومه ده دا کپړې قیمت که ستا در معلوم دی؟ دا د ما د بهره څه امپورټډ کپړه راغوښتې ده بغیر صلاحي په 10,000 روپۍ ده او ته زه در پرېنځمه خان زه ډېر غریب سړی یم زه در پرېنځم هېڅ غریبي مریبي دې نه منمه. دا کپړې 10,000 روپۍ قیمت دی د څو پرې دې 10,000 روپۍ نه یې راکړې دا ساعته نشي تللی. زه غریب سړی یم خان زه 10,000 روپۍ د کومې خوا لرم؟ یوه خبره دې نه منم د څو پرې 10,000 روپۍ نه یې راکړې دا ساعته نشي تللی. خان ما څخه دونه پیسې نشته 10,000 روپۍ راکړه دا ساعته نشي تللی. خان وایې ما ولې نه ولې دې نه وته دا کپړې قیمت تا ته در معلوم دی چې خالي خبرې کوې نور دې یوه خبره نه منم 10,000 روپۍ راکړه که نه یو ګام مځکه نشي راڅښتلی ما ته به 10,000 روپۍ راکړه. وروره دا زما کپړې ګردې راولړلې دا سړي یاره ټوله دا 10,000 روپۍ غواړي له ما سره 10,000 روپۍ د کومې خوا دي په چکو یم وولم بس مې نه پرېږدي. وروره زه یوه خبره نه منم ما ته خپلې پیسې راکړئ زه ځم ما د کپړو 10,000 روپۍ قیمت حاجي صاحب دا ډېر غریب سړی دی بس پرېږده نشته یې وروره زه نه منم چیش غریب دي زما کپړې ګردې را خراب کړې ته ولایت چې 10,000 روپۍ نه یې راکړې دا ساعت یې نه هیله کومه ښه و او ستا د کپړو 10,000 قیمت اوس ما د کپړو 10,000 روپۍ قیمت صحیح دی ستا د کپړو قیمت به زه وستا دا دي وروره با خبره وه تا د خپل کپړو قیمت ورسېدی و ما ته د خپل کپړو قیمت ورسېد اوس ته دی وکړه د کپړې مال راوکړ څه مطلب دا تا 10,000 قیمت دی ما ته د خپلې پیسې درکړلې اوس د کپړې مال راوکړ څه ته را در وکړم دا دومره دنیا راته ګوري زه بل شی لرم نه چې زه یې واغوندم یوه خبره دې نه منم بس ما له خپلې کپړې راوکړ بس صحیح ده د خپلې 10,000 روپۍ واخله یا 10,000 روپۍ نه غواړم د کپړو قیمت به اوس زه خپله ایږدم که چیرې دا کپړې ته غواړې نو بیا قیمت 60,000 روپۍ ای څه وایې یاره زما خو 10,000 روپۍ د خپلې 10,000 روپۍ واخلي به زه شی نه غواړم. یوه خبره دې نه منم یا کپړې راوکړه یا 60,000 روپۍ راکړه مه کوه یاره دا سره ناجایزه مه کوه یاره هېڅ ناجایزه یوه خبره دې نه منم خوښه ستا د کپړې راکاږې که 60,000 روپۍ راکړې ونسه 60,000 روپۍ به درکړم خپلې 10,000 روپۍ دې دا دې واخله صحیح ده صحیح دی اوس خلاص خبره وار ورور ته په چکه والی وې اوس یې په چکه ووالم ورکې وده نه چکه دا پیسې در سره واخه ځوان خانه ما ته خالي 10,000 روپۍ راکړه زما خالي 10,000 روپۍ یا دا 60,000 روپۍ در سره واخه ما ته خدای پاک شکر دی دنیا را کړې ته زما کوچنی ورور یې د مغرور خلکو دپاره او د دغه پر مسکینانو چې زده کېږي د دې خلکو دپاره دا رقم جواب کاپي او چاپي دی دا زما د طرفه تا ته انعام دی بس خپل د بچیانو دپاره یې شی بې سمه ده خوشحاله اوسې